اے پکوړې والا سبا ته میلمانه لرم روپۍ به اوس درکم سبا ته ماته 3 کیلو پکوړې وساته سمه ده خو څومره روپۍ راکولی شي زه خو څه غریب نه یم څو روپۍ دې کېږي ها 500 دې کېږي ها زر واخله خو سبا ته پکوړې حتما غواړم سمه ده سبا به ستاسو پکوړې تیاري او دا پیسې واخله هغه سړک نه هغې غاړې چې کس ناست دی دا هغې ته ورکه او بیا راشه پیسې خو مې ورکړې خو دا ستا څه کېږي هغه زما رور پلار ماما کاکا هر څه دی په ژبه غریب ګونګی دی د چا نه سوال نه کوي او خلک ورته د سوال نه بغیر څه شی نه ورکوي زه یقیني یم چې بېګا روژه ماتې به یم په اوبو کړې وي او نن روژه به یم په نهاره نیولې وي ما سره دومره پیسې نه برابرې دي چې زه ورسره مرسته وکړم او ورې کړم ښه شوه چې ته راغلې ستا پکوړې سبا پکار دي او پیسې دې نن راکړې نو ما ته چانس پیدا شو چې زه ورسره مرسته وکړم یو څو روژې خو به ښې تېرې شي داسې چټي خبره ده یاره دوی کره دومره څه نشته چې یې بېګا ته روژه ماتې کې وخوري او یې په پیشنمي کې وخوري تاسو مالداره خلک زمونږ په درد نه پوهېږئ او نه درته زمونږ مشکلات معلوم دي نه چې زه الله مالداره پیدا کړی یم او دی غریب پیدا کړی دی په دې کې زه څه وکړم د دې غریبانو ټیکه خو ما نه ده اخیستې تاسو څه وکئ که تاسو د روژې مبارکه میاشت کې د خپل دسترخوان نه یو شی کم کوئ نو زمونږ غریبانانو په دسترخوان به بغیر له اوبو یو شی زیات شي که تاسو د خپل اولادونو د اختر په نوو جامو کې زمونږ اولادونه هم په نظر کې ونیسئ نو درته به معلومه شي چې اصلي خوشحالي په دې کې ده خو فکر نه کوم چې تاسو دا کار وکړئ ځکه غریب او بېوسو سره مرسته کول او په هغې رحم کول دا پوره ایمان او اخلاص غواړي کوم چې په اکثر مالدار خلکو کې نشته یاره وروره تا حقیقت خبره وکړه او زه تا سره ژمنه کوم چې ضرور به په دې خبرو باندې عمل کوم او بله خبره دا چې زه به دا خبرې نورو خلکو ته رسوم چې د بېوزلو سره مرسته وکړي شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا خپله خوشحالي د نورو سره شریکول ستاسو خوشحالي یو په دوه کوي